د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیر اونۍ کې محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د ترانسپورت او هوایی چلند او صنعت او سوداګرۍ له محترم وزیرانو د مالیې وزارت او خصوصي سکتور له استازو او یو شمیر ملي سوداګرو او صنعتکارانو سره وکتل. په دغه لیدنه کې د بار وړونکو ترانسپورتي شرکتونو له لوري تر ټاکل شوې اندازې د زیاتې کرایې اخیستلو، د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د بار وړونکو موټرو د نوبت د تنظیم او همدارنګه د مالیې وزارت له لوري د ملي سوداګرو او صنعتکارانو د مالیاتي اسنادو د بررسۍ په اړه هر اړخیز بحث وشو. د محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په دغه ناسته کې د MCC چینایي شرکت له لوري د مس عینک کان د انکشاف او همدارنګه د پروژې د ژر پیل لپاره د ځمکې لاندې کان کیندنې د نوې طرحې د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري د قشقري نفتي او ګازي بلاک د قرارداد وضعیت څیړلو او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په تړاو د مشرقي ولایتونو د ولسونو غوښتنې اړوند موضوعات د بحث لپاره وړاندې شول. تر مفصل بحث وروسته ټاکل شویو کمیټو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې یادې موضوعګانې په هر اړخیز ډول وارزوي او راپور د اقتصادي معاونیت له مقام سره شریک کړي. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکی کمیټې نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د وړاندې شویو موضوعاتو په اړه هر اړخیز بحث وشو. په دغه ناسته کې د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري د ټاپ پروژې د سکرتریت پر جوړېدو، د فراه ولایت د قومي مشرانو له لوري د بخش آباد بند د تونلونو چارو تر بشپړېدو مخکې د یاد بند د کاسي جوړولو چارو د پیلېدو پر غوښتنې او د سیلوګانو لپاره د غنمو د پیرلو پر کړنلارې هر اړخیز بحث وشو. تر مفصل بحث وروسته پریکړه وشوه چې یاد موضوعات د تخنیکی کمیټې د نظرونو په نظر کې نیولو سره د نهایی تصمیم نیونې په موخه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی،